وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. زما مسلمانانو ورونو، روژه په څه شي باندې ماتیږي؟ روژه چې ماتیږي عزیزانو ډېر شیزونه دي. خوراک او سکاک او دارنګې جماع کول، د خپل کور والا سره کوروالی هم بستري کول، په دې باندې ماتیږي. لکه الله قرآن کې فرمایي وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. خوراک کولی شي، اسکاک کولی شي د شپې، خو چې کله د ملا اذان وشو او سبا راوختو تر د ماښامه پورې به نه خوراک کوي نه به اسکاک. او دارنګې په جماع باندې هم روژه ماتیږي. لکه الله قرآن کې فرمایي احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم. د شپې ستاسو دپاره جایز ده چې د خپلو بیبیانو سره میلاو شئ، او د ورځې بیا ناروا ده. لکه مخکې حدیث کې بیان شو، یو صحابي هغه د روژې په حالت کې د خپل کور والا سره میلاو شوی او د هغې کفاره به نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړله. نو دا جماع کول په دې سره روژه ماتیږي. دارنګې قصدن الټیانې کول، لکه مخکې حدیث بیان شو، نبی علیه السلام فرمایي من ذرعه القیء، هغه سړی چې یو غیر اختیاري د الټیانې وشي او بل دا چې قصدن یې وکړي، نو چې غیر اختیاري وشي په هغه باندې روژه نه ماتیږي، خو قصدن یې وکړلې په ده روژه ماتیږي. په حیض باندې د زنانو چې کوم ماهوار بیماري ده په هغې باندې روژه ماتیږي. او دارنګې په دې نن سبا دور کې هغه ستنې، هغه انجکشنې او هغه ډریپونه چې په هغه د انسان د بدن ته طاقت ورکوي، په دې باندې روژه ماتیږي. باقي داسې معمولي شیزونه لکه مثلا د درد ستن لګول، د شوګر ستن لګول، او دارنګې خوشبویي محسوسول، وینه د بدن نه وتل، لکه د غاښ نه وینه ووځي، یا یو ځای زخمي شي معمولي شانت وینه ترې وځي، خوله کې اوبه اچول، یا د روژې په حالت کې لمبا کول، په دې ټولو باندې روژه نه ماتیږي. یا مسواک استعمالول، دارنګې په دې اوس دور کې دا ټوت پیس استعمالول، خو د هغې اوبه نه تېرول، هسې استعمالول، په دې هم روژه نه ماتیږي. رانجه لګول، په دې روژه نه ماتیږي. نو دا وسني چې کوم شیزونه دي، په دې هغه باندې روژه ماتیږي چې معدې ته او دارنګې د بدن ته د خوراک یا د سکاک طاقت ورکوي. باقي چې درد د قلاروي، په دې روژه نه ماتیږي. دارنګې د انسان نه ودي یا مذي وتل، ودي مذي معنی اسې معمولی شانتې نری شانتې اوبه وي، د انسان نه وځي په وخت د تذکر د جماع کې، چې انسان خپل کور والا ویني، یا مثلا اسې یو شیطان ورته وسوسه راواچوي خو جماع نه کوي او د ده نه مذي وځي، مذي یا ودي، نو په دې معنی هم روژه دا نه ماتیږي. یا علماء لیکلي دي چې دا د ګردو وینځل په دې معنی روژه ماتیږي. جواب دا دی چې په دې معنی هم روژه نه ماتیږي. نو دا مختصرا هغه شیزونه چې په هغې روژه ماتیږي او پې نه ماتیږي، په دې نن درس کې دا بیان شو. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو روژې ټولې سالمې کړي، او رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا روژه په خپل دربار کې قبوله کړي.